یا الله زما امت دا باندې دشمن دا رقم مغالبه کوي چې زما ګرد امت مټاو سي، زما ګرد امت ختم سي یا غلامان سي. الله پاک زما دا دعا قبوله کړه. په یو روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاة وسلام یو ورځ لمونځ کوي، دا لمونځ یې تر خپل معمول ډېر اوږد کوي او په دا لمانځه کې بې ژړا هم ډېره وه. عموما نبی علیه الصلاة وسلام دا لمونځ دا بیا داسې درمیانه لمونځ کوي، د سپین ږیرو خیال بیا ساتئ، د معذورو د ناجوړو خلکو خیال بیا ساتئ. نو لمونځ به ډېر نه اوږدوي. یو انفرادي لمونځ و د تهجد لمونځ، هغه خو بیا دونه ځنډوي چې دا پښې مبارکې بیا وپړسېدلې. لیکن د جماعت لمونځ دا نبی علیه الصلاة وسلام نه اوږدوي. د مقتدیانو خیال یې ساتئ، د سپین ږیرو د ناجوړو د معذورو خیال یې ساتئ. لیکن یو ورځ یې لمونځ ډېر اوږد کړي. صحابه کرامو وروسته پوښتنه جوړه کړه چې یا رسول الله نن تا لمونځ د خپل معمول خلاف ډېر اوږد کړي، د دې څه وجه وه؟ نبی علیه الصلاة وسلام و صحابه کرامو ته ویل چې نن په لمانځه کې ما و الله پاک ته 3 خواست وکړو او دا لمونځ ډېر د خوف او د امید لمونځ و. خوف د دې و چې الله پاک زما دا دعاوې را رد کړي، او امید مې هم د دې و چې الله پاک دا دعاوې قبولې کړي. نو دا د خوف او د رجا په مابین کې و دا لمونځ. صحابه کرام ورته ویل چې یا رسول الله تا کومې دعاوې وکړې په دې لمانځه کې؟ نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې ما یوه دا دعا و الله پاک ته کوله په دا لمانځه کې چې یا الله زما امت دا باندې دشمن دا رقم مغالبه کوي چې زما ګرد امت مټاو سي، زما ګرد امت ختم سي یا غلامان سي. نو نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې الله پاک زما دا دعا قبوله کړه چې زما امت مجموعي ګرد امت چې دا مټاو سي، ختم سي، لکه مخکې امتونه چې ختم سوي دي. الله پاک زما دا دعا قبوله کړه او یقینا قبله سوې ده. ولې په دې 1400 کاله کې د امت مسلمه خلاف څونه منصوبې جوړې سوي دي، څونه سازشونه سوي دي، څونه غټ غټ جنګونه راغلي دي، او دا کوشش یې کړی دی چې امت مسلمه دا له صفحه هستۍ څخه مټاو شي، نوم و نشان ختم شي. د چنګیز خان ظلم او بربریت پر دې امت راغلی دی، دا هلاکو خان ظلم او بربریت او دا راغلی دی. لیکن نن هم 1400 کاله بعد جناب محمد رسول الله امت هغه وجود لري که نه لري؟ په عربو موجود دی. نو د نبی علیه الصلاة وسلام دغه دعا الله پاک قبوله کړې ده که نه ده قبوله کړې؟ نو نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې ما یوه دا دعا وغوښتله الله پاکه څخه چې یا الله زما امت مجموعي طور چې ګرده ختم شي، یا الله ته دا رقم عذاب زما پر امت باندې مه راولې. نو نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې الله پاک زما دا دعا قبوله کړه. دویم نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې ما په دې لمانځه کې الله پاک ته دا دعا وکړه چې یا الله زما پر امت باندې مجموعي طور قحط مه راولې، چې ګرد امت په قحط باندې تباه شي.
له لوږې څخه. نو نبي علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې الله پاک زما دا دعا هم قبوله کړه. زما پر امت باندې به مجموعي طور قحط نه راځي، جزي به راځي، په یو علاقه کې به وي، په یو خطه کې به راشي، د مسلمانانو پر یو ملک باندې به قحط راشي، لیکن مجموعي طور پر تمام امت باندې قحط نه راځي. او دا نبی علیه الصلاة وسلام د دې امت دپاره دعا وکړه او الله پاک د ده دا دعا قبوله کړه. دریم نبی علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې ما و الله پاک ته د خپل امت دپاره دا دعا وکړه چې یا الله زما په امت کې خانه جنګي مه پیدا کوه، چې په خپل اپس کې یو بل قتل کوي، یو بل وژني. نبی علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې الله پاک زما دغه دعا نه قبول. الله پاک وویل چې ستا امت کله نافرمانی کوي، گناه کوي، د الله احکام ماتوي او په برایي باندې مبتلا شي، نو جزي عذاب پر دوی باندې راځي چې هغه په خپل اپس کې قتلونه، په خپل اپس کې خونریزي، دا به پر دوی باندې راځي. نو نبی علیه الصلاة وسلام د دې امت دپاره رحمت دی که نه دی چې موږ نن هغه نافرمانۍ کوو، کومې نافرمانۍ چې قوم عاد کولې. موږ هغه نافرمانۍ کوو چې کومې نافرمانۍ قوم ثمود کولې. موږ هغه ګناوې کوو کومې ګناوې چې قوم لوط کولې، لیکن عذاب پر موږ باندې نه راځي. ولې چې جناب محمد رسول الله زموږ دپاره له الله پاکه څخه دعاوې غوښتې دي، د هغه زموږ د دغه امت دپاره جناب محمد رسول الله رحمت وګرځېدی که نه وګرځېدی؟